تعالی الله وی ما مال درکړی دی او تاسو شروع کو بخل دی شروع کو نو ته چرته دا ګمانو نه کې چې گویا کې دا مال زما د پاره د خیر سبب دی الله وی نا بل هو شر لهم بلکې دا شر دی د دوی د پاره ځکه چې مال الله درکړی د حلالو نو ورسره ډیمانډ او مطالبه د خرچ کولم د کړه چې په حلالو یې خرچ کا په دیني خرچ کا په غریبانانو یې خرچ کا نو که چېرته ته داسې نه کې نو ته څه چې دا مال زما دپاره د خیر سبب دی نه د دې مال د وجې به جهنم ته ځي بل هو شر لهم بلکې دا شر دی د دوی دپاره انما اموالکم و اولادکم فتنه دا خو فتنه ده ستا دپاره دی څه کوي فجمع فاوعى مال جمع کوي او لوښو کې ایږدي پخوا به لوښو کې غوستو که نه دری کې به لوښي و هغې کې به یې غوستو اوس یې بینکونو کې ایږدي الذي جمع مالا وعدده سورې همزه کې به راشي مال جمع کوي او شمیري روزانه چې دومره شوې او دومره شوې او دومره شوې ته څه دا مال ستا دپاره خیر دی نه سړیه دا شر دی او شر څنګه دی سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه الله اکبر حدیث د بخاری دی او مسند احمد کې هم دا روایت ذکر کیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوتن دنیا کې بخل کړي دی او د مال جمع کړي دی سره د بخل او د شومتیا نه او خرچ کړي نه دی د الله په لاره کې د قیامت په ورځ باندې دره د دې مال نه یو تور مار به جوړ کړي شي سام او په سر به گنجې وي او دره د دې مرۍ نه به تو کړي شي او دره د دې علق نه به غوښې راوباسي او دی به وایي ته څوک یې نو دا مار به ورته وایي انا مالو کا و انا کندو کا زستا مال ما زستا خزانه ما دنیا کې چې د ما سره مینه او محبت کړو او خرچ کړی دی نو ما د الله په لار کې او د الله په دین کې نو زستا هغه مال ما زستا هغه خزانه ځکه چې کله شومتیا او بخل شروع شي نو بیا د هغې اثر سوي چې خلک سودیان شي که سودیان نشي ځکه بیا خلک قرض هم چاله بې د سود نه نه ورکوي بې د فایدې نه نه ورکوي ځکه د بخیلانو دومره سخته سزا ده حالانکه نبی علیہ السلام فرمایي خیر الناس من ينفع الناس بهتر په خلکو کې هغه دي چې خلکو ته فایده رسوي ولله میراث السماوات والارض الله وی خرچ کمړه سم ما ته پاتې کیږي چا ته پاتې کیږي نبی علیہ السلام فرمایي وی تاسو هغه سړی پیژنې چې د پردي مال څوکیداری کوي بیا حضرت داسې بلا څوکي چې د پردي مال څوکیداری به کوي تاسو خپل او پردی مال پیژنې یاو جی کم چې زمونږ دی دا زمونږ دی کم چې د بل دی دا بل دی پردی دی نبی علیہ السلام وی نا ستا خپل مال هغه دی چې تا په خپل زندگی کې د الله په دین او د الله په لار کې خرچ کو دا ستا دی او چې کم دی خرچ نه کو دا خو پردی دی که اوس د سترګې پټې شوې د چا دی ته خو د پردي مال څوکیداري کې